د افغانستان او سریلانکا د وروستیو لوبلړیو او لوبو ارزونه. افغانستان د سریلانکا پر وړاندې یوه ټیسټ لوبه یو ورځنۍ او شل اوریزه لوبلړۍ ولوبوله، خو د دې ټولو لوبو له جملې یوازې یوه وګټله. دا چې لاملونه یې څه وو په دې ویډیو کې روښانه شوي دي. په ټوله کې افغان لوبغاړو هغه ډول چې تمه کېده ښې لوبې ونه کړې. په افغان لوبډله کې یوه عمده ستونزه د راشد او مجیب نشتون هم و چې حتی په مقابله لوبډله یې د نشتوالي اغېز ښکارېده. راشد خان هغه لوبغاړی دی چې ډیر کله افغانستان پرې په سختو حالاتو کې تکیه کوي او د لوبغاړو د ډاډ او هیلو سترګې ښاغلي خان ته وراوړي. خو د سریلانکا په سفر کې نه یوازې افغان لوبغاړو ته د راشد نشتون تشه او ستونزه وه، بلکې سریلانکا هم له دې فرصت برخمنه وه چې ډاډه او پرته له کوم رواني فشار او ویرې لوبه وکړي. افغانستان چې د پیاوړتیا ټکه یې توپ اچونه ده او بیا سپین بالینګ دی، د سریلانکا پر وړاندې لوبه کې د راشد او مجیب د نشتون له امله دا مورد خورا پیکه و او همغه و چې د سریلانکایي لوبغاړو د بریدګرۍ لوبه مخه نه شوه ډب کېدلی. دویم د لوبغاړو د غوروي معیار و چې په پام کې نه ونیول شوی او حتی هغه لوبغاړي هم چې له ډېرې مودې راهیسې هیڅ ښه نه دي لوبېدلي او نه ځلیدلي لوبډلې ته غوره شوي وو. پر ځای د دې چې د سریلانکا په څېر نسبتا کمزورې لوبډلې پر وړاندې باید ځوانو او مستعدو لوبغاړو ته پام شوی وی او د لوبېدو موقع ورکړل شوی وی، څو د نړیوال جام او نورو جامونو لپاره د مخکښو او پیاوړو لوبډلو پر وړاندې ور دمخه ځوان لوبغاړي ازمویل شوی او ور ترې غوره شوی وی. دریم لوبډله کې د حساب ورکونې، ویرې نه احساس او مسؤلیت منلو توم نه نشته. ځینې لوبغاړي پر دې ډاډه وي که هر څو خرابه لوبه هم وکړي بیا هم لوبډله کې شته او ځای ورکول کیږي او د دې ویره نه لري چې له لوبډلې به کېنول شي. څلورم د لوبډل مشرۍ لپاره په وړ او اغېزمنې څېرې غور نه دی شوی چې باید د وړتیا، مسؤلیت مننې، کارکردګۍ او فردي ځانګړتیاو له مخې ټاکل شوی وای، ځکه د ځینو مخکښو لوبډلو ډېری لوبې لوبډل مشران ورته ګټي. خو د افغانستان په اړه بیا خبره برعکس ده. لوبډل مشر د مشرۍ فشار لري او ډېری وخت دا فشار د دې لامل کیږي چې لوبه ترې خرابه شي. پنځم د لوبې پر مهال ناسمې او نامناسبې پریکړې وي چې د ماتو یو لامل هم ګڼل کیدای شي. د بیلګې په توګه د پچې ګټلو پر مهال د ډګر ساتنې پریکړه، په داس حال کې چې افغانستان ډېرې لوبې د لومړۍ توپ وهنې او هدف نه د دفاع په پریکړو ګټلي، خو د سریلانکا پر وړاندې یې پرته له وروستۍ لوبې په ټولو لوبو کې لومړی د ډګر ساتنې پریکړه کړې وه. شپږم په افغان لوبډله کې تلپاتې او عمده ستونزه د ذهنیت نه چمتووالی او رواني فشار دی چې نه د توپ وهنې پر مهال د یو لوبغاړي له سوځېدو وروسته فشار او د ویکټو له لاسه ورکولو تسلسل اداره کولی شي او نه په توپ اچونه کې د مقابلو توپ وهونکو د ډېرو منډلو جوړولو وروسته د هغوی د منډو بهیر ورو کولی یا درولی شي. او بل لور سریلانکا ته د افغان لوبډلې په وخت نه رسیدل او اړین چمتووالی نه نیول. ځینې افغان لوبغاړي د سیالیو ورځ وړاندې له سوداګریزو لیګونو سریلانکا ته ورسیدل او یو ورځ وروسته په 11 کسیزه لوبډله کې لیدل کېدل. په داسې حال کې ستونزمنه ده چې یو لوبغاړی د ذهني او فزیکي لحاظه په بشپړه توګه آماده او ښه لوبه وکړی شي. دا په ټولیزه توګه هغه عمده ستونزې وې چې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړیو پر مهال په افغان لوبډله کې لیدل کېدې.